چې د سهار لمونځ به وکړي بس د هلته په اعتکاف کې به کښېنستی. حالانکې د اعتکاف ټیم به نو په دغه ورځ هغه چې مازدیګر لمر پرې وتلی وای ټیم شروع کېدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دا ټیمه څخه کښېنستی. اوس که یو سړی غواړي هغه وایي زه اعتکاف کې کښېنم شلمه روزه راسه پر 19مه راسه پر 18مه راسه پر 15مه راسه کښېنه اعتکاف کې. د اعتکاف ضروري نه دی چې خامخا به 10 ورځې کښېنې. 10 ورځې سنت دي بس موږ څه که سنت د منځه ووتو د لاسه موږ یاره بیا ناسته نه غواړي یا داسې وکه اسانه تورې به در وښیم راسه. یو سړی 10 ورځې کښېنستلی شي چې هغه سنت دی لازمي به موږ ته یې کوو. که یو سړی کښېنسي د ټولې مالې غاړې خلاصېږي. بل سړی ویل یاره زه والله په سفر کې هم نه راورسېدم 9 ورځې کښېنستی. بل سړی رالی هغه ویل زما یې څه کار ولو 8 ورځې کښېنستی. بل سړی رالی هغه ویل زه په لا په څه کار اخته یم 15 ورځې کښېنستی. دا ضروري نه ده چې خامخا په آخري عشره کې 10 ورځې کښېنې. 10 ورځې هر چاته نور پیدا کېږي. 10 کښېنې 8 کښېنې 9 کښېنې 15 کښېنې آخري ورځ راځي کښېنم کښېنه. پوه سواست دغه بیا نفلي اعتکاف دی او دا ډېر خوند کوي عزیزانو. موږ والله په دې نه پوهېږو بس نو والله ټیم راسه تېر سو زما اراده وله یاره څه خبره ده. هغه اعتکاف دی هغه ثواب دی هغه مسجد دی هغه در دی هغه د الله رب العزت رضا ده. هغه بله ده چې سنت کار سړی وکړي خو دا کار وکړي سیسلو دې ته مه ګورئ چې خامخا بس یوه ورځ الله مقدر پر 25 کښېنه 26 چې کله روزه ماتې وکړي بیرته ولاړ سه. پر 20 کښېنه راسه شواروز کښېنه بیا چې د کله ټیم پرسو شواروز بیرته ولاړ. یو شی نسته عزیزانو وکړئ اعتکاف وکړئ. خو منګرها 2 خبرو موږ تباه کړو. یوې خبرې دا تباه کړلو چې موږ مسجد لره راسو فورا پردې ولګو. پیغمبر علیه السلام مبارک ته به علیحده چارپایي کښېښول سول. پیغمبر علیه السلام مبارک ته به پرده ولګېدله. وجه څه وله؟ وجه دا و چې پیغمبر صلی مبارک نو خپل عبادت تلاوت ذکر ولې چې پیغمبر صلی مبارک په ښکاره و هر څوک به راتلی روغبړ به کوي یا لاوال به کوي نو پیغمبر صلی مبارک په هغه کې مطلب وخت به تېرېدی په دې کې صحیح سلو. اوس هم که چیرې مولانا سید احمد پالمپوري صاحب فرمایي چې ما د شیخ زکریا صاحب رحمه الله سره 8 کاله اعتکاف وکړ. 8 کاله په د 8 کاله کې د دپاره پرده لګېدلې وه. هغه وجه دا و مریدان ډېرو شاګردان ډېرو مجلسیان ډېرو انډیوالان ډېرو راتلل به هر صدقې ورسره کښېنست په پرده کې به دننه ناست ولو نو هغه پروا نه درلوده. صحیح سلو. اوس زموږ خلک د خوب دپاره پرده ولګوي د خوب دپاره هلته ناست دي چیش کوي موبایل کوي. زموږ د دعوت و تبلیغ او د اعتکاف چې اصل روح دی هغه موبایل ورته باکوي. هغه موبایل ورته باکوي. دا و چې کوم جومات راغلی دي که موبایلان غټ در سره او تی فیسبوک